بوډۍ ښځې او دې هلک واده کړی دی او د دې هلک 19 کال عمر دی. دې بوډۍ ښځې کال پس بیا بیان هم راغلی دی ما دې هلک سره واده ولې کړی دی. آیا دې هلک دې بوډۍ ښځې سره واده کوو دا ښځه خلکو مالداره وه او د پیسو د وجې دې هلک ورسره واده وکړه ځکه دې هلک 19 کال عمر دی او دې ښځې سره واده وکړو. ډېر خلک داسې خبره کوي او دې بوډۍ ښځې کال پس بیا دا بیان راغلی دی. نو تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ ځکه چې دی ښځې د نه په ځای لګي دی هلک او د مسیح په ځای لګي دومره بوډۍ ښځه ده او دی هلک او د ښځې واده کړی دی. نو څه طریقې سره کړی دی نو ډېر خلک ته خبره کوي نو دا ښځه ډېره مالداره ده او پیسو د وجې د هلک سره واده کړی دی. ډېر خبر کامل دی هلک او دې ښځې به ویډیوګانې جوړولې او ډېر هغه ویډیوګانې مې خلکو کتلې میلیونه ویوزو پرې راتله او دی هلک او ډېر غټې هم نه ویډیوګانې وایي هلک به سره ویډیوګانې جوړولې د جلۍ به د ښځې سره ویډیوګانې جوړولې ډېر غټې هم نه. او دی هلک دا سوچ وکړو چې موږ داسې ویډیو جوړه کړو که موږ دا ویډیو میلیونه خلک وګوري نو موږ له به ډېرې پیسې راسي او ډېرې پیسې وګټو. نو دې له خو پیسې په راتلې هم او داسې ویډیو جوړه کړو نو بیا دا سوچ وکړو ما ورسره به واده وکړو او ځکه چې ما ویډیو به هم خلک په سوشل میډیا باندې دا خبره وکړه واده وکړو بیا هغه په سوشل میډیا باندې ښځې بالکل ټیک ده او دا ویډیوګانې ما ډېرې وتلې او وایرل کېدې به بیا دې وایي ټیکه واده یې کړی دی چې واده یې کړی دی بیا ښځې او دې په موبایل کې واده کړی دی واده کړی دی بیا دې ښځې او د هلک ویډیوګانې نه راتلې د هغه ټیم نه تقریبا یو کال پس بیا یو کال پورې ویډیوګانې دې نه راتلې خبره بیا ورکه شوله. یو صحافي تللی دی د کوره تللی دی هغه له بیا تپوسونه کړي دي تاسو دواړه واده کړی دی دا څه وجې واده کړی دی خلک دا خبره کوي د ښځې سره ډېرې پیسې وي او د پیسو د وجې واده کړی دی. نو آیا څه خبره ده نو دې بوډۍ ورته وویل موږ واده اصل کې کړی نه دی موږ واده په موبایل کې دغه طریقې سره واده وکړو زموږ ویډیوګانې به خلکو کتلې موږ ډېرې پیسې موږ له راشي او دا مې دی اصل کې مسیح دی او زه یې نه یم نو موږ واده نه کړی موږ سوشل میډیا کې صرف دغه دې د وجې واده وکړو موږ د ویډیوګانې خلک وګورو موږ له ډېرې پیسې راشي او د موږ پیسې راتلې او هغه ویډیو 60 میلیون خلکو کتلې وه چې کوم دې واده دغه کړی و که نه واده مطلب کړی نه و خو دغه 60 خلکو کتلې میلیون خلکو کتلې وه نو هغه پس دی او ورک شوي و دغه څخه بیا تپوس کوم اصل کې ما دا زما مسیح دی او زه سره واده څنګه وکړم او دې دا ښځې وویله زما عمر ډېر کم دی او زه پښیمانه یم چې دغسې ویډیو ما جوړه کړې ده ما خپل ضمیر ملامته کوي چې نو اوس ځکه زه ویډیوګانې نه جوړوم او ته راغلې تا به تپوس وکړو نو ستا ډېره مهرباني ویلې خو زموږ دغه غلطي کړې ده او ځکه چې زما عمر ډېر کم دی او ما د مسجد ما مسجد سره ویډیوګانې جوړولې او موږ زموږ ویډیوګانې خلکو وګوري موږ له ډېرې پیسې راشي او موږ پیسې وګټو په سوشل میډیا باندې اصل وجه دغه وه خو نه دا خلک هغه دې ویډیوګانې خلکو داسې کتلې مل دا ویډیو تاسو سره شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني که زموږ څوک پیج مې څوک نوی هسئ دا پیج سره فالو کړئ او که چینل مې یوټیوب چینل مې دا ویډیو ګورئ لازمي سبسکرایب وکړئ تاسو ډېره مهرباني والسلام.